ډاکټر شکیب یم په بل پړاو کې د بی ټو بی یا بزنس سایکیټري را سره فرید فنا دی. واقعا هغه څوک چې زما خبرې ستاسو په مغزو کې پچکاري کوي. الله دې اجر ورکړي. فرید جان، مونږ دغه کوم مسایل چې ور باندې غږېدو مخکې د دې نه چې مونږ د انټرویو مرحلې ته ورسېږو، مونږ د آمادګیانو په اړه خبرې کولې چې څنګه ځان یو دفتر ته وردننه کو. صحیح؟ خلاص به زه وایم چې یعنې دا فرست سټیج وکنه. ای خیر یوسې. ما د ټیکنالوژي شاید ما سره ډېر ضد لري. ما نظر کړی، زما نظر لګېږي. دا نو دقیقاً ستا خبر ته په کتو لومړی سټیج و، یعنی هغه سټیج چې موږ فقط کوشش کوو یو دفتر ته وردننه شو. دې کې اول چې یو نفر باید کار کوي که چیرې یعنې دا ټوله خبر نه ول چې څلور مخکې موږ تشریح کړل امپلایي او پارټنرشپ او هر څه. امپلایي کې که چیرې غواړي څوک امپلایي شي اول باید سکیل ولري. آفرین. که سکیل نه لري ډیولپ کړي. هغې نه بعد د هغه سکیل ته په کتو خپل ځان ته ایریا انتخاب کړي چې کوم ځای کې زه دا خپل سکیل یوز کولی شم. بیا هغوی دپاره ډاکومنټیشنز کریټ کړي چې سرټیفیکیشنز او هر څه چې وي که نه. زه غواړم ډاکومنټیشنز کې مخکې دی چې اپلای ته راشي، زه غواړم د ریفرنس په اړه موږ ته ووایي، ځکه ریفرنس ډېر مهم دی. ریفرنس چې څنګه په افغانستان کې تعریف شوي او څنګه باید تاسو ته استفاده وکړئ، غواړم هغه ووایي. ریفرنس کې افغانستان کې عموما چې موږ مخکې خبره پرې وکړله از واسطه غوندې استفاده کیږي چې دا که زه پیژنم او دا پیژنم هغه پیژنم، عملاً ترې ګټه نه اخلي. مثلا زه فرید پیژنم چې په یو لرنا کې کار کوي او په خپل سی وي کې لیکم چې فرید ما پیژني، زه هغه پیژنم، اما خپل فرید جان ته زنګ نه وم چې ورور په یو لرنا کې کوم څه ته ضرورت لرئ، کوم کارمند ته ضرورت لرئ که نه. د هغې نه وروسته اپلای. بیا اپلای کې هماغه بیرته ریفرنس ته موږ راځو چې ډایرکټ اپلای موږ کولی شو از ریفرنس دقیق او انډایرکټ تاسو کولی شئ چې کوم کس پیژنئ هغه ته زنګ وهی لاړ شئ او یا خپله دفترو ته لاړ شئ وګورئ چې کوم کس ضرورت دی. انډایرکټ از ایمیل او کانټیکټ او بیرته د ډایرکټ کانټیکټ طریقه تاسو کولی شئ. یعنې دا عموما دقیقاً. فقط یو شی غواړم په دې فرست سټیج کې ووایم چې تاسو هر ځای کې باید کمیونیکیشن سکلز ولرئ. مثلا که ته چېرته طلوع ته زنګ وهي او ورته وایي چې سلام ورور ستاسو دغه بست اعلان شوی، د تا باید یوازینی هدف دا نه وي چې ته د دې بست اړوند په معلوماتو پوه شي، بلکې دوه نور هدف هم باید ولري چې هغه سړی ستا د خبرو نه امپرس شي او په عین حالت کې هغه سړي سره ته یوه اړیکه جوړه کړی شي. دا کمیونیکیشن سکل دا بیلډ کیږي یا خپل انسان کوي؟ آی تھنک بلډ کیږي. زما نظر دا دی چې که چېرته تاسو غواړئ ښه مهارت ولرئ د اړیکو، څومره چې ډېر خلکو سره په اړیکو کې اوسئ هغومره ښه زده کړه کوی شئ او دا جوړیږي. دا داسې نه چې دا ما دې دپاره ویلی چې زیاتره خلک په دې فکر دي چې دا کمیونیکیشن سکل دا نیچرل ده، ولې چې بعضې خلک بیا ما کتلي دي چې اول هغه ډېر چپ هېچا سره به خبره نه کولی، مګر اوس داسې ده چې هیڅ خبره کې هغه بند نه راځي. داسې نه چې منفي نه، هغه نه مثبت، هر څه ته یو لاجیکل جواب ورکوي. دقیقاً. زه وایم نو راځه دا هم پکې ور اډ کړو دغه کمیونیکیشن سکلز چې نشو کولی د دې نه سترګې پټې کړو، ډېره مهمه برخه ده. دا په کوم ځای کې ور اډ کړو؟ ډایرکټ او انډایرکټ اپلای نه وروسته یوه بله برخه چې موږ دلته جوړوی شو، کریټ کوی شو، هغه کمیونیکیشن سکلز دي. مثلا ته فرید جان ته ځې او ورنه وظیفه غواړې، ځینې ملګري به دې لیدلي هم به درنه وظیفه غواړي، هم به داسې در باندې اکټ کوي لکه ته چې هغو ته وظیفه ورکوي، فکر کوي هغو ته به څوک بیا وظیفه ورکړي. اصلا نه. ځینې خلک داسې دي هم به یې وظیفې ته اپلای کړی، په ایمیل کې هم به یې داسې یو ایمیل کړی لکه په تا چې امر کوي I think I am very good for this position, please give me this job. چې دلته امر کوي، فکر کوي په دې شکل ایمیل لیکلو باندې به ته وشي کولی یوه وظیفه لاسته راوړې. نو د کمیونیکیشن سکلز په برخه کې بیخي یو بل کورس ته ضرورت ده. زه فکر کوم په لرنا کې به ډېر دوستاني چې وښیي چې څنګه تاسو یو ایمیل ولیکئ د وظیفې اړوند، یا وښیي څنګه په انټرویو کې د انټرویو نه مخکې داسې تلیفوني خبرې وکړئ چې هغه سړی انټرسټډ شي. کوم چې بیا د انټرویو په برخه کې کوم چې سیکنډ سټیج دی موږ ورباندې خبرې کوو انشاءالله. اما په ټوله کې باید په دې پوه شئ چې یو کمپنۍ ته زنګ وایئ په کوم شکل وغږېږئ، که ایمیل کوئ په کوم شکل ایمیل کوئ، که چېرته تاسو ډسکرپشن مطالعه کوئ، که چېرته ستاسو سی وي هغې ډسکرپشن مطابق وي، او که چېرته ستاسو الفاظ او ګرامر د هغې حالت په مطابق وي، پرته له شکه تاسو کولی شئ چې دوهم چانس یا سیکنډ سټیج چې ته ور وارد شي چې هغه د انټرویو یا د مصاحبې برخه ده. د ډسکرپشن معنی ما هم
څو ویډیوګانې ریکارډ کړې وي اپلوډ کړې مولې ډسکرپشن نه تنها چې په سی وي کې تاسو سره هیلپ کوي ډسکرپشن صحیح ریډ کول د انټرویو په هغه وخت کې هم تاسو سره ډیر زیات کومک کوي چې ته پوه شې کومه څه خپل ځان سیل کړي د تا خبره دقیقاً یعنی دا زیات خلک نه فالو کوي ډسکرپشن صرف ډسکرپشن دا سٹارټ وګوري ښه جاب ریکوایرمنټ شي دا د ایکسپیرینس دا د خلاص په سپلای او کزه چیزو صحیح پس دا لومړی سټیج چې کومه خلاص کوو په دې برخه کې ډېرې خبرې د دې د خاطر نه کوو چې وروسته انشاءالله بیا یوه دقیقه یا یوه نیمه دقیقه تاسو بیرته کولی شئ هغه ریفرنسونه وګورئ چې د هغې له مخې په دغه فرست سټیج باندې خپل بهتره کار کوی شئ هغه کتابونه چې تاسو یې په مطالعه کولی شئ ځان آماده کوي د دې فرست سټیج دپاره او هغه ویب سایټونه چې تاسو د هغې د عملی ویډیوګانو په لیدلو سره کولی شئ ځان آماده کوي د دې دپاره چې تمامه دغه پروسه تاسو په خپل ژوند کې عملي کوي یو د هغوی نه یو لړنا ده چې بیا په هغې کې ځینې نور استادان دي تر کومه ځای چې زه پیژنم مثلا شاهد انور دی مثلا استاد رحمت الله نوروز دی مثلا استاد پسرلی دی کوم اشتباه نه کړي یو زموږ فریلانسر دی یو ملګری په نوم یې زه نه پوهېږم بیا استاد فرید کولی شي فکس یوه نیمه دقیقه نور استاد فرید خپل هم پکې خپل استاد فرید دی پکې دی تاسو ته هغه ریفرنسونه درکړي انشاءالله د هغې نه په استفادې په دې برخه کې لا ځان کانکریټي جوړولی شئ ښه اوس راځو اپلای ته د هر څه چې وشول اپلای یعنی څه داسې راکټ ساینس لري چې اپلای ورته وکړي خو صرف اپلای کې خلاص ځي همغه انټرویو ته دقیق د اپلای په اړه خو موږ ویلی چې موږ کولی شو ډایرکټ او انډایرکټ اپلای وکړو اوس سیکنډ سټیج انټرویو دی په سیکنډ سټیج کې موږ کولی شو ولیکو چې انټرویو او انټرویو خپل ځان ته پړاوونه لري او انټرویو که نه دقیقاً نو کله چې تاسو ځئ مصاحبې ته یا کاري مصاحبې ته دا خپل ځان ته پړاوونه لري لومړی پړاو مخکې د دې چې تاسو لاړ شئ یو دفتر ته د مصاحبې دپاره ریسرچ دی ریسرچ راځئ چې زه یو ستاسو ته لږ څه واضح کړم ما ته یې په یو لړنا کې ویلي دي چې وروره ته راشه موږ تا د ویان په توګه نیسو زه ریسرچ کوم په 3 برخو کې اول د خپله کمپنۍ اړوند دا ورته ولیکه فرید جان ریسرچ کې بیا اول د خپلې کمپنۍ اړوند ته ریسرچ کوي کمپنۍ ته څه شی مهم دی د کمپنۍ میشن څه شی دی د کمپنۍ ویژن څه شی دی د کمپنۍ بزنس څنګه مخ ته ځي کمپنۍ کومو شیانو ته اولویتونه ورکوي کمپنۍ د کومو شیانو نه بدې راځي نو اولنی کار چې تاسو ورباندې بحث کوئ هغه یا ریسرچ کوئ یا تحقیق کوئ هغه کمپنۍ ده دوهم شي باندې چې تاسو تحقیق کوئ هغه بیا ستاسو هغه انټرویوور یا هغه څوک چې د تاسو نه مصاحبه اخلي هغه فرد دی چې ورته تاسو فوکل پوینټ هم ویلی شئ یا فوکس پرسن ورته ویلی شئ نو اول خو تاسو د کمپنۍ په اړه پوهیږئ دوم د فوکس پرسن په اړه معلومات پیدا کوئ دریمه مرحله کې تاسو کویشن بیس تحقیقات کوئ یا د هغه پوښتنو چې کیدای شي د تاسو نه مطرح شي اوس د دې د خاطره چې دا موضوع واضح کړم زه تاسو ته یو عملی مثال درکوم زه یو لړنا ته مې اپلای کړی هغو راته ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ د تا مصاحبه ده صحیح ده زه کینم د یو لړنا ویب سایټ ته ځم هغلته ګورم چې څه شی لري څه شی نه لري کوم ځایونه یې مهارتونه دي کوم یې ویکنس دي د دې کمپنۍ کوم شیان دوی غواړي کوم شیان دوی نه غواړي په افغانستان کې څه شی کوي مثلا یو لړنا ته یو نفر اپلای کړي او غواړي چې یو لړنا ته مصاحبې ته لاړ شي دی کوشش کوي د هغوی په ویب سایټ کې وګوري چې اشتباهات چیرته دي او دا یاداشت کړي بیا په انټرویو کې کینی هغه څوک چې دی غواړي وظیفه ورکړي هغه ته وایي چې په دې ځای کې د اشتباه کړی په هغې ځای کې هی از ریجکټډ دا سړی په عمر کې وظیفه لاسته نشي راوړی او زموږ اساسي ستونزه همدا ده په افغانستان کې که چیرته غواړو وښایو چې موږ هوښیار یو باید نورو باندې نیوکه وکړو نه دا د حل لاره نه ده دا واقعا هوښیاري نه ده که چیرته تاسو غواړئ انټرویو کې ګټونکی شئ د کمپنۍ په اړه داسې ریسرچ وکړئ چې د هغې مثبت پوینټونه پیدا کړئ او د هغې مثبتو پوینټونو نه په استفادې وښایئ چې دا مثبت پوینټونه نور څومره تاسو تقویه کوی شئ مثلا ته ما نه انټرویو اخلئ دا اوس زه تاته یو مثال در کوم زه درته وایم چې والا فرید صاحب ما خو د تاسو ویب سایټ ولیده په دې ویب سایټ کې هم کالرینګ ډېر بدرنګه دی که زه دلته راشم اول کالرینګ بدلوم ته اولنی سوچ چې کوې په زړه کې څه شی دی زه اول سوچ دا کوم چې دا اوس راغلی ما ته راښیي دقیقاً زه تا نیسم چې ما ته کار وکړي دا نه چې ته زما جوړ کار را خرابه کړي سو آیم ریجکټډ اما بیرته زه
په همدغه مصاحبه کې ما ریسرچ کړی د کمپنۍ بیس او پوزټیو پوینټ مې راخیسته. زه وایم چې ولا فرید جان زه راغلم د غیلرنا کې مو لید ډیزاینونه ډیر لوکس دي، ډیر سافت دي او ما ته ډیر جالب ښکاره شو. سره د دې چې زه ډیزاینر یم اما زه نه پوهېږم دا ډیزاین چې هر چا کړی، زه غواړم د ده نه ډیر زده کړم او شاید دا یو هغه دلیل اوسي چې زه دې کمپنۍ ته راشم. ستا جواب به ماته څه زه به جواب خو به پازیټیو وي. ګوره څو شیان دي. یو خو ته پوهېږي چې ډیزاین تا کړی، دوم ته پوهېږي چې زه ستا توصیف کوم زړه کې خوشحاله یي، دریم ته پوهېږي چې دا سړی سبا ته ما سره کمپټیشن نه دی، په عین حالت کې غواړي چې زه یې دته ور زده کړم. سو ته څه وایې ردایې مې که مې اکسپټ کوې؟ نه اکسپټنس چانس زیات ده. دقیقاً. ولې؟ چون د کمپنۍ د ریسرچ ترڅنګ ما فوکل پرسن یا فوکس پرسن په اړه تحقیقات کړي چې ما نه انټرویو څوک اخلي. ته څه پوهېږې انټرویو څوک اخلي؟ دقیقاً. چون موږ هلته د ډایرکټ او انډایرکټ اپلای هنر په اړه غږېدلي وو او د کمیونیکیشن سکلز په اړه غږېدلي اوسو. مثلا که زه فرید جان ته راغلی وم او ورته مې ویلي دي چې وروره زه غواړم یو لړناکې وظیفه ولرم او ده راته ویل یو پوزیشن د دغې خالي دی د ډیزاینینګ او کوم نفر چې زه اوس مصاحبې پړاو ته راغلی یم، زه بیرته فالو اپ کوم بیا فرید جان ته ځم فرید جان زه خو مصاحبې ته راغوښته یم، څوک رانه انټرویو اخلي؟ فرید راته یاره ورک شي زه درنه انټرویو اخلم راځه اکسپټ یې. اما ګس که دوم فرد رانه انټرویو اخلي، فرید به راته دوم فرد درنه انټرویو اخلي. ښه هغه فرد مهارتونه چې دي ډېر ښه ډیزاینر دی، صحیح ده، زه پوهېږم د هغه توصیف وکړم. then cut I'm coming and I'm winning. It's a kind of چاپلوسي غوندې نه راځي؟ نه اصلا نه، برعکس ته هغه چاته کریډټ ورکوي چې هغه د کریډټ لیاقت لري. یعنی په یو لړنا کې کوم بل چا چې ریسرچ کړی او د امپلایي په هغه رولز باندې پوهېږي، هغوی ټول درګرده لګیا دي چې د یو لړنا اشتباهات راوباسي. د چاپلوسي نه ده، یو نفر ته 15 ځلې منفي انرژي ورکول شوی. که ته مثبت انرژي د ریسرچ بیس د تحقیق په اساس ورکوي، بیا هم وایم چاپلوسي هغې ته وایي چې ته خبر نه یې او بې ځایه چاپلوسي کوي. ته ګورې مثبت پوینټ پیدا کوې هغه سړي ته وړاندې کوي. انشاءالله چې په دې جزئیاتو د ملګرو مغز خلاص شي. د هغې نه وروسته کوېسچن بیس راځي. ته بیرته فرید جان نه پوښتنه کوي چې ما نه به کوم شیان پوښتنه کیږي، ته یې ما ته ویلی شي. او په کوېشنز کې که چېرته هغه درته وار د مخې وي ته به امادګي نیسې، که یې چېرته وار د مخې ونه وي 3 اشتباهات مونږ کوو په مصاحبه کې. فرید جان غواړي ما نه پوښتنه وکړي، مخکې د دې چې دا پوښتنه پوره کړي زه ډیفنسیو یم. له د ده پوښتنه خلاصه نه ده، زه ورته نه زه خو ډیپلوم لرم. وروره ته خو پرېږده چې هغه څه وایي. سو اولنی رولز دا دی لیټ د پرسن سپیک. اجازه ورکړه کوم څوک چې تا نه انټرویو اخلي د تا نه ډېرې خبرې وکړي که ته غواړې کامیابه شي. افغانستان کې فکر دا دی چې کاري مصاحبې کې تر ټولو ډېرې خبرې باید زه وکړم. دا تر ټولو غټه اشتباه ده. د یو څو ورځې مخکې ما خپله یو انټرویو اخیستوله، یو هلک پکې ډېر زیات تکړه و مګر دومره خبرې کولې چې هغه خبر ده چې ما ریجکټ کړی. That's the point. دقیقاً. So let the person speak لومړی رول شو په کوېشن کې دا کولی شو ورته اضافه کو. هغه خلک د کوېشنز په برخه کې لومړنی اصول دا دی چې که چېرته تاسو مصاحبې ته ځئ معنی دا نه ده چې تاسو تر ټولو ډېر وغږېږئ. برعکس که غواړئ کامیابه شئ اجازه ورکړئ هغه چاته چې تاسو نه انټرویو اخلي تر ټولو ډېرې خبرې وکړي. دوهم هیڅکله هغه څوک چې د تاسو نه انټرویو اخلي ورته داسې مه ښایاست چې تاسو د هغه نه ډېر پوهېږئ، ولو که تاسو ډېر پوهېږئ. لایک انډرشاینز چې ورته وایو نه، هیڅکله هغه انسان ته دا احساس مه ورکوئ چې تاسو د هغه نه ډېر پوهېږئ. فرض وکړئ یو نفر ناست دی د HR په برخه کې دی او دا هیڅ په ډیزاینینګ نه پوهېږي د فرید جان سره، د دې د خاطره چې هغه کرپشن او فساد نه وي. اوس فرید جان تخنیکي پوښتنه کوي، د HR والا وایي راځه زه یو تخنیکي پوښتنه وکړم، دا وایي چې ډیزاینینګ تعریف که او دی په ټکي په ډیزاینینګ نه پوهېږي چون د HR برخې دی نه. ته به هغې ته وایي چې زما په نظر ډیزاینینګ تعریف دغه شی دی که استاد فرید را سره هم نظر وي. هغه HR والا به وایي چې نه والا د ما په نظر خو داسې دی. ته بیرته په هغه انتقاد نه کوي چې نه ته غلط یې، ته وایي چې شاید تعریف یې داسې شاید دا خبره هم صحیح که د استاد فرید په دې برخه کې نظر څنګه دی. ته هغو دواړه په جنګ اچوې، ځکه ته دلته یو څوک نه یې چې جنګ مخته یوسې او ځان ګټونکی وښایې. که چېرته د تا صحیح خبره غلطه کیږي د دې د خاطره چې ته وظیفه لاسته راوړې غلطه دې شي. که چېرته زما رئیس ما ته معاش ډېروي په دې چې ووایي چې 2 + 2 = 2 په 15,000 ته 15 دي ته مې اول معاش ډېر کړه.
چې تا تاوان وکړې سبا به خپله وایي چې شکیب لکه چې 15 زه به ورته وایم چې وله ریسل نو دا مهارتونه دي کمیونیکیشن سکلز کې چې باید تاسو ورته متوجه اوسئ. بله وروستۍ خبره چې زه غواړم وکړم د کویشن په برخه کې چون دا هم ډېر زیات مهم دی او زه په جزئیاتو موږ ډېر نه غږیږو که نه تنها د کویشن په برخه کې موږ نیم ساعت غږیدی شو اما فقط موږ تاسو ته دروازه خلاصوو ور دننه تاسو شئ. درېیمه خبره ډېره زیاته مهمه ده مخکې د دې نه چې ستاسو مصاحبه خلاصه شي تاسو د هغه فرد سره چې مصاحبه کوئ داسې غیر دفتري هماهنګي باید ایجاد کړي چې د هغه سره ملګرتیا جاري پاتې شي ولو تاسو وظیفه لاسته راوړئ ولو تاسو وظیفه لاسته رانه مثلا ما نه یو پوښتنه کېږي چې ښه شکیب ته هاسټینګ کوي او فکر کوي تر ټولو ښه ویاند دی. زه ورته وایم تر ټولو خو ښه ویاند یم استاد فرید اما یو اشتباه رانه شوې ده په ویاندویۍ کې دفعتا فرید ته چې دا ډېره مهمه ده ځکه غواړي زما منفي پوینټ پیدا کړي د دې د خطر ناست دی ما ته څه اشتباه درنه شوې. زه ورته وایم چې والله استاد فرید لومړي ځل مې چې راډیو کې خپرونه درلوده ما ته د موسیقي خپرونه راکړې وه زه موسیقي ته جوړ نه راتلم نو ما استاد ګلزمان را دعوت کړی او زه نه پوهېدم چې اوس استاد ګلزمان ته څه وایم ځکه زه سیاسي خپرونو کې مخ ته تلم نو ما استاد ګلزمان ته ویل چې استاد ګلزمان کله ته جوړې سندرې مې ویلې دي ویلې و بچې د زرڅانګې سره مې یو جوړې سندره ویلې ده او اوس خو زوړ شوی یم حافظه مې ضعیفه ده نور مې په یاد نه دي نو ما نه پوهېدم چې بیرته جواب کړ چې هم زه ښه شکر دی الحمدلله سړي راوکتل چې زه وایم ضعیفه شوی یم دا وایي شکر دی الحمدلله. دا اوس جالبه ده دغه د مصاحبې هغه ټول رسمي برخه بریک کوي لکه څنګه چې تا وخندل هغوی خاندي کله چې هغوی وخندل دفعتا تاسو د موقع نه استفاده وکړئ. استاد فرید ته د خپل کار نه کومه جالبه خاطره لري حتی د انټرویو نه دی ځکه ډېر دا په انټرویو ماینس کې ته کولی شې دقیقا اوس استاد فرید به نه غواړي تا سره خپله یو خاطره شریکه کړي پرته د شکه غواړي کله چې د خپله خاطره تا سره شریکه کړه دا خپل کرکټر ماتوي هغه رسمي کرکټر ماتوي چې رسمي کرکټر یې مات که ته د شخصي ژوند ته وردننه کېدای شي چې وردننه شوې ته د سره د ورورۍ رابطه جوړوی شي. تاسو په نظر دا ټکنیک څومره پرسنټه پورې امکانات لري؟ په 100 کې 0% دا امکان لري ځکه هر انسان احساس لري هر انسان شخصي ژوند لري او هر انسان غواړي د یو جدي مصاحبې په منځ کې وخاندي او لږ تفریح وکړي او دا اجازه ته ورکوي که تا کلکه نیکټایي تړلي او ته ډېر جدي ناستې هغه بیرته تا سره مقابلا جدي کیږي. زه تا ته وایم فرید جان که ته ما سره مصاحبه ولرې او زه تا سره په خندا او په ارامۍ مخ ته لاړ شم د تا برخورد به ما سره څنګه سیم او که زه مغرور اوسم او که زه خیله اوسم کیدای شي بیرته ما باندې رشخند ووهې یا کیدای شي ما ته وایي چې اوس زما وخت مه ضایع کوه. ځینې وختونه چې زه وایم چې تاسو فضا صمیمي کوئ رشخندي نه کومیډ نه توهین نه. ځینې خلک یو ملګري ته ما همداسې نصیحت کړی هغه لاړو انټرویو کې یو نفر ته ویل والله چشمای ته چقه خماره وروره ته څه کوې رشخندي نه وایم صمیمي وایم او صمیمیت په دې معنا چې ته د ادب په چوکاټ کې یو څوک وخندئ یا یو څوک خوشحاله وساتئ. فکر کوم د انټرویو په برخه کې دغه مهارتونه که تاسو ولرئ بس نه کوي.